بانډچیانو به تپوسونه کول نو یو راغی وي مت الساعه قیامت به کله فكان ينظر إلى أصغرهم پیغمبر أصغرهم یا أصغرهم فكان ينظر إلى أصغرهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیسی چل کو چې کله به دې بانډچیانو کې چا دا تپوس وکړي چې قیامت به کله راځي نو به دې مجلس کې چې به کوم کشر ناست و چې لا بالغ شوی به نه و ماشوم به وی ان یعش هذا لا یدرکه الهرم که چېرته دې ماشوم ته ژوند میلاو شو او مرګ پې رانغی یعنې په وړوکوالي کې به مرګ رانغی حتی تقوم علیکم ساعتکم نو په تاسو ټولو باندې به ستاسو قیامت راشي قیامت به کله راځي که دې ماشوم له الله ژوند ورکو او په دې بوډاوالی راغی نو په تاسو ټولو به مرګ قیامت به راشي ټول به مړه شي دلته مرګ ته قیامت وي چې یو سړی مړ شي په هغه باندې د هغه قیامت راشي او دا فایده ما ذکر کړې وه پته نه چې چاته به یاد یې که نه چې قیامت په درې قسمه دی چاته یاد دی دا ورکوټ نه دا ورکوټه قیامت شو وړوکی قیامت شو چې هر سړي باندې هغه مرګ راشي غټ قیامت هم تاسو نه معلوم کړو الله اکبر هغه تاسو ټول ته معلوم دي غټ هغه دی چې کله دم غلط تاسو وي چې غټ هغه دی چې کله نور د مغرب نه راخېده چا ویلي دا قیامت دی دا خو نه ښه قیامت چې کله شپېلې وویلی شي بیا به قیامت راشي دا غټ قیامت دی الساعة الوسطى منځنی قیامت هغه د یو پیړۍ خلک چې مړه شي د هغوی قیامت دي چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس سره خبره کوي که دې ټولو سره کوي د مجلس کې یو کس ته لګیا دی دا خبره د چا کوي چې په دوی به قیامت راشي چې کم ناست دا کم قیامت شو وسطا منځنی شو ځکه چې دا خو یو پیړۍ به ختمه شي هغه ماشوم چې راولویږي او بوډا کېږي خو دوی به تلې ختمه شي بله پیړۍ وي نو که دې ته ته دغه قیامت ووایې چې یو انسان په ده باندې دوه قیامته راغلي دا پیړۍ چې مړه شوه په دوی باندې هم دوه قیامته راغلي هغه منځنی پې هم راغی هغه وړوکی پې هم راغی نو دې ته قیامت ویلی کېږي امام بخاري دا به دلته څه راوړی دا حدیث نو دا چې په تاسو باندې به ستاسو قیامت راشي دې نه مراد څه دی مرګ دی یعنې تاسو باندې به مرګ راځي نو د مرګ سره سختي به راځي